سلامتی خداوند سرور سلامتی عیسی مسیح کت شما باشه. وطندارای بسیار عزیزیم و بینندگان تلویزیون محبت، خدا را شکر میکنم به خاطر یک روز و یک برنامه دیگه. خدا را سپاس میگوییم چون او تنها لایق ستایش است. خدای زنده، خدای قادر مطلق. بله، امروز از کلام او شریک میسازیم و امروز خواهر بسیار عزیز ما هلن جان همراه ماست که با زبان پشتو از کتاب استر از کلام مقدس با ما شریک خواهد ساخت. استر خانمی هست که خداوند از او استفاده میکنه و او به خداوند خدای خود لبیک میگه و از او اطاعت میکنه و میبینیم که در تاریخ کتاب مقدس کتاب به نام استر که خانم است نوشته میشه و تاریخ نوشته میشه که خداوند انسانها را فراموش نمیکنه. خداوند قومی را فراموش نمیکنه. خداوند از خانم استفاده میکنه، اعلان میکنه که من خدای زنده هستم، از هر کی بخواهم استفاده میکنم. بله، خدا خدای قادر مطلق است. او به انتهاست. او حد و مرزی ندارد. خدا به او خاطر ما میگیم که این خدا خدای قادر مطلق است. ما در کلام مقدس میخوانیم که خداوند از خانمایی که استفاده کرده و برای جلال خود، از سارا، از استر، از مریم، از خیلی خانمهای دیگر که نام برده شده در کلام مقدس، که خداوند به طور شکفت‌انگیز از اونها استفاده کرده و نشان داده که برای من مرد و زن یکی هست. من برای هر دویشان ارزش قائل هستم. خدای ما این گونه است. اما خداهایی که واقعا خدای تخیلات است، خدایی که آنها از خود دفاع کردن نمیتونه، انسانها را گذاشته که از خودش دفاع کنه. ما میبینیم که هر روز درد و رنج در دنیا جاری است، علل خصوص در وطن عزیز ما. ما چند روز پیش شنیدیم که در ننگهار در مسجد انفجار رخ داد. هموطنای ما اونجا کشته شدن، جان خود را از دست دادن. کسایی کار انجام میده به نام خدای خود که خدایشان قدرت دفاع کردن نداره، قدرت قضاوت کردن نداره و گذاشته که انسانهای کار انجام بده. اما خدای حقیقی، خدای ازلی، خدای قادر مطلق، او به ما و پیروانش میگه که قضاوت مال من است و او به ما حکم کرده که همه را دوست داشته باشین، حتی دشمنان خود را. این خدای زنده است. و امروز ما بازم اخبار BBC را وقتی خواندم دیدم که در غرب کابل، اگر ما کوشش کنیم روی صفحه بیارم، در غرب کابل ما میبینیم که انفجار در غرب کابل شمار کشته و زخمی به جای گذاشت. ما میبینیم که وطن ما هر روز در درد و رنج به سر میبرد. ما در برنامه‌های هفته گذاشتم گفتم وطندارای عزیزم، یک بار سوال کنید که از کجا سرچشمه گرفته این همه درد و رنج. مردم کدام خدا را پیروی میکنه؟ هر روز وقتی ما میشنویم میبینیم که از یک طرف سرماست، گرسنگی است، فقر است و از طرف دیگه مردم وقتی بیرون میشه برای یک لقمه نان اونجا باید کشته شود. بسیار دردآور است. اما کسانی که از عیسی مسیح پیروی میکنیم، بیاین وطن خود را در حضور خداوند ببریم و دعا کنیم برایشان
نه تنها دعا کنیم بلکه کلامی محبت آمیز و حقیقی خداوند را برای آنها اعلام کنیم که آنها خدای حقیقی را بشناسند و دعا کنیم که مردم ما چشمش باز شود، فکرش باز شود، از خرافات دین و مذهب بیرون آمده به خدای حقیقی، خدای محبت دل ببندن و او را جستجو کنند. خدایی که هر انسان را، هر فردی که در روی زمین، هر بشری که در روی زمین زندگی میکنه برای پلان و دست ساخته اوست، برای هدف خود خلق کرده. دعا کنیم که وطنداران عزیز ما هدف خداوند را در زندگی خود درک کنه و از او پیروی کنه. بسیار بسیار مهم است که کسایی که از عیسی مسیح پیروی میکنیم امروز باید مثل استر روزه بگیریم و دعا کنیم در حضور خداوند و از او بخواهیم که خدای قادر مطلق وطن ما را نجات بخشه. رحم خداوند سر وطن ما بیاید، فیض خداوند جاری بشه و مردم درک کنه فیض او را، محبت او را، بخشش او را، خدای بخشنده را. قبل از اینکه ما خواهر خود دعوت کنم که با زبان پشتو امروز از کلام خداوند شریک میکنه، بیاین بریم در حضور خداوند و دعا کنیم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، یک بار دیگه وطن خود را، وطندارای خود را خداوند با حضور تو آوردیم. به نام پرقدرت عیسی مسیح دعا میکنم ای خداوند که قلب‌های انسان‌ها باز بشه، فکرشان باز بشه ای خداوند، از خرافات خدای تخیلات، خدای دین و مذهب دست کشیده به خدای رابطه و خدای حقیقی، خدای عشق و خدای بخشش که تو هستی ای خداوند ایمان بیارن. ای خداوند عزیز، بگذار مردم ما درک کنه ای خداوند، بگذار مردم ما نجات پیدا کنه از نفرت، کینه، خونریزی، قوم پرستی ای خداوند. او خداوند عزیز، وطن ما ای خداوند زخمی است ای خداوند. تو میبینی، ما باور داریم ای خداوند که تو مردم ما را فراموش نکردی ای خداوند. بگذار مردم ما ای خداوند قلب خود را به روی تو باز کنن ای خداوند عزیز. به نام عیسی مسیح پدر جان دعا میکنم که دیوار تاریکی خرافات سنتی و مذهبی بشکنه ای خداوند تا مردم تو را بشناسه. به نام عیسی مسیح آمین. خدا را شکر برای خواهر عزیز ما هلن جان که امروز از کلام مقدس خداوند برای خواهران ما، برای خواهران غمدیده ما، برای مادران غمدیده ما که در افغانستان هستند از کلام خداوند شریک بسازند. خواهر عزیزم خوش آمدید. خدا را شکر میکنیم برای وجودت. نیکی له او نیکی چر ګران اورور لطیف جان او زه خپل سلامونه ګران لیدونکو ته وړاندې کوم. زه هم ډېره خوشحاله یم چې نن بیا هم خدای دا موقع ماته راکړې ده چې وشم کولی د هغې سپېڅلي کلام څخه خپل خویندو ورونو ته شریک کړم. ډېر مننه. ما غوښتو څنګه چې تاسو وویلې نن ورځ خپرونې کې د استر په هکله وغږېږم چې استر څوک وه او څنګه خدای وشو کولی د خپل د پلان دپاره د هغې څخه یې استفاده وکړه. مخکې د دې نه چې د خدای کلام ته لاړ شو، زه غواړم لږ د استر په هکله ووایم چې استر یوه یهودي ځوانه نجلۍ وه چې یتیمه وه او د خپل د تره زوی سره هغه لویه شوې وه چې د تره زوی نوم یې و مردخای یا مردکي. او دوی په اثرات وړل شوي وو د اسرائیل نه د فارس امپراتوري کې. او دا څنګه چې لویږي او څنګه دا د خدای مهرباني او لطف
د باندې غورځيږي چې دا انتخابيږي دا ځکه چې خدای یو ډیر لوی پلان لري. خدای غواړي چې د شیطان پلان چې د خپل د خدای د قوم په ضد دی هغه مات کی. دغه لپاره خدای یو د جلې د ځوان جلې چې استر د دې ته ضرورت لري. او موږ ګورو دلته چې خدای چې دومره لوی خدای دی دغه پلانونه چې د موږ لپاره دومره ښه پلانونه دي هغه کولای شي چې د هر چانه استفاده وکړي. هر چانه استفاده وکړي. دا وخت کې استر هیڅ څوک و استر یو ځوانه پیغله نجلۍ و چې په اسارت کې و. هغه هیواد کې چې ژوند کوي هغه الته بیگانه و. او مګر خدای غوښتو چې دې نه استفاده وکړي. خدای دې ته ډېر زیات صفات ورکړي وو. لومړی صفت د استر دا و چې هغه ډېره ښایسته نجلۍ وه. او کله چې خشایارشا هغه لومړنۍ ښځه چې ملکه وه هغه د حکم نه نافرماني وکړو او د خشایارشا نور مشاورینو ورته دا مشوره ورکړه چې ته بله ښځه وکړه بل څوک ځان ته ملکه انتخاب کړه ځکه چې هغې د تا د حکم نه نافرماني کړې ده. او که دا د تا په پادشاهي کې دا خپور شي دا خبر چې تا خپله ښځه د تا ملکه د تا حکم نه بېاطاعتي کوي او نافرماني کړې ده نو نور خلک څنګه به د تا حکم نه اطاعت وکړي. د دې لپاره چې دا همدغه خبره ټولو ته معلومه نشي ته باید ځان ته بله ملکه انتخاب کړې. همدغه و چې استر انتخابیږي. ډېرې جنکیان ډېرې ځوانې جنکیان انتخاب شوې. هغوی تقریبا یو کال دې دپاره تیاري ونیوله تر څو خدای دا ځکه چې دا د خدای پلان و چې استر باید ملکه شي د امپراتوري. دغه دپاره خدای د خشایارشا په زړه کې د استر دپاره مینه واچوله چې دا انتخاب شوه او دا ملکه شوه. کله چې دا ملکه کیږي د دې د تره زوی مردخای اوري چې آمون غواړي چې د دې خلک بني اسرائیل خلک له منځه بوځي. همدا وي چې هغه ته یو خبر لیږي چې ته دغسې خبره ده ته دې دپاره باید یو شی وکړې. مګر ځکه چې استر ډېره ځوانه نجلۍ ده هغه هېرېږي. هغه وایي چې زه څنګه وشم کولی لاړ شمه پادشاه ته. هغه وخت تاسو باید پوه شئ چې هغه کسان چې پادشاه وو هغوی ته هر څوک تللی نه شو. حتی که استر دغې ښځه هم وه حتی که ملکه هم وه تر څو چې خپله پادشاه هغې ته اجازه نه وه ورکړې هغه یې نه وه غوښتې هغې اجازه نه درلود چې لاړ شي دغې حضور ته. که دا خپله تللی ده بې پرته د دې چې هغه بلل شوی وه دې کولی شي حتی ووژل شي. مګر سره د دې او دا ډارېدله. مګر مردخای ورته وویل چې ته د همدغه ورځ دپاره انتخاب شوی یې چې ته د خلکو د خپل قوم ژوند وژغورئ. او موږ ګورو دلته څنګه چې تاسو وویلې مخکې لطیف وروره چې څنګه استر په هوښیاره توګه عمل کوي. لومړنی صفت چې موږ ګورو د استر چې هغه ډېره هوښیاره نجلۍ وه ډېره هوښیاره پیغله نجلۍ وه ځکه چې کله چې دا خبرې واورېدو هغې داسې تصمیم ونیو چې لومړی باید د دې لپاره دعا وشي. لومړی باید چې زه وشم کولی لاړ شم او د پادشاه حضور ته زه باید ما دپاره باید دعا وشي. خلک باید د ما شاته اوسیږي. ما دپاره باید روژه ونیول شي. هماغه و چې هغې اول ولېږو خپل د تره زوی ته او داسې یې وویلې. او موږ ځو اوس په استر 4 باب کې او د 14 آیت به زه لولمه. استر باب 4 آیت 16 و 17 لطفا. نو استر مردخای ته دا ځواب واوستو لاړ شه او ټول یهودان په شوش کې سره راغونډ کړه. ټول دې زما دپاره روژه ونیسي. 3 شپې او 3 ورځې مه څه مه خورئ او ما څه څښئ. زه او زما وینځې به هم ستاسو په شان روژه ونیسو. له هغه وروسته به زه پادشاه ته ورشم. که څه هم دا د قانون څخه سرغړونه ده که چیرې زه د دې کار په خاطره مړه کېږم نو مړه به شم. نو مردخای لاړو او هر څه چې استر ورته امر کړی و هماغسې وکړ. موږ دلته ګورو چې څومره دا ځوانه نجلۍ هوښیاره وه څومره حکیمانه عمل یې وکړو او څومره خدای یې پېژندو او پوهېدله چې که چېرته د ما دپاره دعا وشي که چېرته د دې کار دپاره چې د خدای کار دی د هغې دپاره روژه ونیول شي خدای خپله د پادشاه زړه
کولی شي چې مهربانه کړي. همدې دپاره د مردخای د خپل د تره زوی نه دا غوښتنه وکړه چې ته لاړ شه او نورو یهودانو ته هم ووایه چې د ما دپاره روژه ونیول شي او دعا وشي او خپله یې هم په روژې او په دعا کې وه د خپلو وینځو سره. او مونږ ګورو دلته چې سره دی چې دا جلۍ ځوانه وه او د دې تره زوی د دې نه مشر و، مګر ځکه چې د دې تره زوی پوهېدو چې اوس استر د خدای غواړي دې نه استفاده وکړي، د استر امر هغه په ځای کو. څه چې استر ورنه غوښتنه وکړه هغه وویل سمه ده زه کار کوم. او دوی لاړل او دوی 3 شپې او 3 ورځې دوی روژه ونیوله، دعا یې وکړه تر څو خدای په هماغه وخت کې د خشایرشاه زړه لمس کړي. او کله چې استر لاړه د هغې په حضور ته خدای د هغې زړه یې داسې مهربانه کړو چې هغې د استر خبره یې واورېدله. که لاړ شو اوس 5م باب ته د لومړی او 4م آیت ته، باب 5 آیت 1 و 4. د روژې په 3مه ورځ استر خپل شاهانه کالي واغوستل، بیا لاړه او د مانۍ په دننه حویلۍ کې د پادشاه د شاهي تخت کوټې ته مخامخ ودرېدله. پادشاه دننه و او همدې کوټې کې دروازې ته مخامخ په خپل تخت باندې ناست و. کله چې هغه ولیدل چې ملکه استر په حویلۍ کې ولاړه ده، پادشاه د هغې مهربانه شو او خپله د سرو زرو امسا چې د هغه په لاس کې وه د هغې خواته راوږده کړه. نو استر ورنږدې شوه او د هغه د امسا څوکۍ ته یې لاس ووړ. پادشاه پوښتنه وکړه، ای ملکه استر څه خبره ده؟ وایه څه شی دي غواړې؟ حتی که هغه زما نیمه امپراتوري هم وي تا ته به درکړل شي. استر ځواب ورکړ، که ستاسو اعلیحضرت خوښه وي نن تاسو او هامان هغه مېلمستیا ته راشئ چې ستاسو دپاره مې تیاره کړې ده. موږ دلته ګورو چې استر څومره په هوښیاره توګه دلته عمل وکړ. هغه لاندړه پادشاه ته یې دا خبره ونه کړه چې ګوره زه د تا مېرمنه یم، زه ملکه یم او هغه کس چې تا انتخاب کړی دی چې ډېر لوی افسر د تا د پادشاهي ده، د تا د امپراتوري دی، هغې دا تصمیم نیولی دی چې ما او زما قوم له منځه بوځي. نه، دا خبره یې ونه کړه. هغه پادشاه باندې انتقاد ونه کړو چې ولې تا دغسې شخص انتخاب کړی دی. دا او ډېر زر تصمیم یې ونه نیسو چې لاړ شي او دا خبره پادشاه ته وکړي. هغې وغوښتو چې په مناسب وخت کې، په ښه وخت کې او په معین زمان کې دا خبره وکړي پادشاه ته. هماغه دپاره دې یو مېلمستیا جوړه کړه او خپله پادشاه او امان یې هغه مېلمستیا ته راوبولله. او کله چې هغوی لاړل د مېلمستیا ته، بیا هم استر دا احساس وکړو چې لا وخت نه دی چې زه دا خبره وکړم. هماسې چې په سپېڅلي کتاب کې ویل شوي دي چې هر شی خپل وخت لري. که ژوند دی خپل وخت لري، که مرګ دی خپل ژوند وخت لري، که حاصل دی خپل وخت لري. هماغسې دی د صبر نه استفاده وکړه او صبر د دې ډېر لوی صفاتو چې موږ ولیدو. صبر نه استفاده وکړه، منتظره شوه چې د خدای وخت ورسیږي. هر وخت چې د خدای وخت ورسیږي هغه وخت به زه دا خبرې کوم. او په دې وخت کې هغه ټول کسان چې د دې دپاره دعا او روژې کول، هغوی ادامه ورکړه د خپل دعا او روژې ته. او دې وغوښتو چې کله چې پادشاه ورته ویلې چې تا څه غوښتل منه، استر ورته ویلې چې نه، تاسو سبا بیا هم راشئ مېلمستیا ته، زه به سبا تاسو ته دا خبره کوم. او که لاړ شو اوس په 5م باب، په 7م باب کې د 2 نه از باب 7 از آیت 2 میخوانم. د 2 ځل دپاره چې هغوی شراب څښل، پادشاه بیا پوښتنه وکړه، ای استر ملکې ته څه غواړې؟ هغه به درکړل شي. ستا غوښتنه څه ده؟ که ته غواړې زه به حتی نیمه امپراتوري هم درکړم. استر ملکې په ځواب کې وویل، ای پادشاه که تاسو په ما باندې مهرباني کوئ او که چیرې ستاسو خوښه وي نو بیا زما ژوند وژغورئ. دا زما غوښتنه ده او زما د قوم ژوند به ژغورئ. دا زما هیله ده ځکه چې زه او زما قوم په بې رحمي سره د وژلو دپاره خرڅ شوي یو. که چیرې یوازې د غلامانو او وینځو په شان خرڅ شوي وای نو زه به غلی پاتې شوی وای. او په دې هکله به مې
تاسو نه په تکلیف کولای خو موږ د وژلو او نابودي سره مخامخ یو. خشایرشاد استر ملکې نه پوښتنه وکړه هغه څوک دی؟ هغه سړی چیرته دی چې داسې کار جرأت لري؟ استر ځواب ورکړ زموږ دښمن او زموږ ځورونکی همدا بد سړی هامان دی. په دې وخت کې هامان د پادشاه او ملکې نه ډیر وویریدو. او دلته هم مونږ ګورو چې استر څومره په هوښیارانه توګه دا خبره یې پادشاه ته وویل چې امان هغه کس دی چې غواړي زما او دماغ قوم او ما ووژني. او بیا دلته بیا هم وویل که مونږ صرف د دې لپاره خرڅولو چې مونږ غلامان کېدلو ما به تاسو ته څه نه ویل، تاسو به تکلیف نه درکړو. مونږ ګورو څنګه د خپل میړه ته چې د هغې پادشاه هم دی او میړه دی څومره په درناوي دا خبرې کوي. دا خبرې نه کوي چې ولې مونږ باید غلامان شو، ولې باید مونږ وینځي شو. نه دا خبر نه کوي. که دا خبره تنها وای ما به څه نه ویلې، دا به مې قبولولی، مګر ولې داسې په بېرحمانه توګه دوی غواړي مونږ له منځه ویسي. او دلته ده چې دا خپل هویت چې یهودي هویت دی خلکو ته امان چې دا نه پوهېدو په دې باندې چې دا یهوده ده هلته ښکاره کوي. او امان څوک و چې هغې غوښتو حتی د دې د تره زوی مردخای هم له منځه بوځي او هغې دپاره دار هم جوړ کړی و په خپل کور کې، غوښتو چې هغه له منځه بوځي. ولې؟ ځکه چې مردخای نه غوښتو چې خپل سر د دې په مخ کې ټیټ کړي. او مردخای دا کار د دې لپاره نه کوو چې هغې ورته درناوی نه کوو یا بهترامي کوله، نه، ځکه چې هغه یوازینی خدای پېژندو، رښتینی خدای پېژندو. او خدای موږ ته وایي چې تاسو بل چاته باید سجده ونه کوئ، چاته چې سجده کوي هغه باید زه اوسېږم. همدغه حکم دپاره د خدای د حکم دپاره هغې نه غوښتو چې امان ته سر ټیټ کړي. او همان ډېر په غوسه کېدو هر کله چې مردخای لیدو. او مردخای باید مونږ دا هم ووایو چې هغه څوک و چې پادشاه یې د مرګ نه ژغورلی و، مګر پادشاه دا خبره یې هیره کړې وه. کله چې استر دا خبره پادشاه ته کوي چې د ما ژوند وژغوره، د ما د کورنۍ یا د خپلوان یا د قوم ژوند وژغوره، پادشاه ډېر په غوسه کېږي چې امان څنګه کولی شي چې دغسې تصمیم ونیسي چې ملکه یا د ما ښځه له منځه بوځي. هماغه و چې خدای دا د خدای پلان و چې هغه دار چې امان د مردخای دپاره جوړ کړی و او هغه پلان چې هغې خپله جوړ کړی و، هغه د پادشاه مور یې اخیستی و، خط یې چې هغه لیکلی و او دا امر یې چې ورکړی و، دا حکم یې چې ورکړی و، د پادشاه مور په هغې لګېدلی و چې یهودان باید په دې پور په ورځ ووژل شي. هغه دار د خپل د هامان دپاره استفاده وشو. او پادشاه هم وکړو چې امان په هغه باندې باید زړن شي. او هماغه ورځ و چې امان خپل ژوند د لاسه ورکړو. او اوس موږ ګورو چې څومره استر په زړورتیا لاړه او د خپل د خلکو دپاره د پادشاه په پښو وغورځېدله. تر اوسه پورې موږ ګورو دلته چې هغه کس چې غوښتو یې چې مردخای له منځه بوځي، هغه چا چې غوښتو استر له منځه بوځي، هغه کس اعدام شو، هغه کس د خپل په سزا ورسېدو. استر کولی شو چې ووایي نو سمه ده، د ما ژوند وژغورل شو، د ما د تره زوی ژوند وژغورل شو، نو زه څه مشکل لرم؟ د خپل د ژوند لپاره ډارېدلم، د ما ژوند اوس په امن کې دی. مګر استر دلته کار بس نه شو. دلته د هغې ماموریت، هغه وظیفه چې خدای ورته ورکړې وه او د هغه شي دپاره چې خدای د ملکه جوړه کړې وه او په دغه ځای ته یې رسولې وه، د هغې کار دلته ختمېدو نه، د هغې کار شروع شوی و. کار د دې لپاره شروع شوی و چې هلته په زرهاو کسان و چې د هغوی ژوند په خطر کې و او خدای د هغوی د ژغورنې دپاره استرې ملکه انتخابه کړې وه. او بیا هم ګورو چې استر په ډېر زړورتیا ځي او د پادشاه په حضور کې درېږي. څنګه چې مخکې مونږ وویلې هغه وخت پادشاه تقریبا د خدای ځای درلودو، د هغه کسانو په ژوند کې چې هغوی رښتینی خدای نه پېژندو، هغوی د پادشاه د حکم نه ډېر ډارېدل او کله چې پادشاه یو حکم کوو
هغه دا حکم به دا وایي چې هغه شخص باید وژل کېدو مړ کېدو هغه شخص باید وژل کېدو او هیڅ چا نشي کولی د قانون نه سرغړی وکړي مګر استر بیا هم ځان ته دا جرأت ورکو او دومره زړوره شوه چې بیا هم لاړه او د پادشاه په حضور کې ودرېدله. مونږ غواړو اوس په اتم باب کې باب 8 د لومړنۍ آیت نه ولولمه. په هماغه ورځ خشایارشا د یهودانو د دښمن یعنی آمان ټوله شتمنۍ او جایداد ملکې استر ته ورکړ. استر پاچا ته وویل چې مردخای د هغه خپلوان دي. وروسته له دې مردخای ته اجازه وه چې د پاچا حضور ته ورشي. پاچا خپله د مهر ګوټ ته چې د آمان څخه یې بیرته اخیستې وه راویستله او مردخای ته یې ورکړه. بیا استر مردخای د هامان د شتمنۍ او جایداد مسئول وټاکو. استر یو ځل بیا د پاچا سره خبرې وکړې. د هغه پښو ته پریوتله او ویې ژړل. استر هغه ته زاري وکړه چې د اجاجي هامان ناوړه پلان چې د یهودیانو په خلاف یې سنجولی و شنډ کړي. نو کله چې پاچا خپله د سرو زرو امسا د استر خواته راوږده کړه. میبخشین گلون من کمی گرفتم. من یک کمی آب می نوشم. میبخشین. هغه وویل که ستاسو اعلیحضرت خوښه وي او زما خیال او پروا ساتئ او زما سره مینه لرئ نو مهرباني وکړئ یو فرمان خپور کړئ چې د حجاجي د حمدتا د زوی هامان په هغو حکمونو د عملي کولو څخه د مخنیوي وشي چې په ټوله امپراتوري کې د یهودیانو د له منځه وړلو دپاره ورکړی دی. ځکه زه هغه مصیبت او بلا څنګه زغملی شم چې زما قوم او خپلوان زما په مخ کې وژل شي. نو بیا خشایارشا ستر ملکې او یهودي مردخای ته وویل ګورئ ما هامان په دې خاطر په دار وځړاوه چې د یهودانو په خلاف یې دسیسه جوړه کړې وه او د هغه شتمني او جایداد مې استر ته ورکړ. اوس تاسو کولی شئ چې په خپله خوښه یو بل فرمان د یهودانو په خاطر د پادشاه په نوم ولیکئ او د پادشاه مهر ورباندې ولګوئ. ځکه په هغه فرمان چې د پادشاه په نوم لیکل شوی وي او هغه مهر ورباندې لګېدل شوی وي هغه لغوه کېدی نشي. نو بیا مردخای د درېیمې میاشتې په 23مه ورځ چې د سیوان میاشت و د پادشاه منشیان راوغوښتل او یهودانو د پادشاه لخوا ټاکل شوي والیان د بېلابېلو ولایتونو نورو والیانو او مامورینو او د هند نه تر ایتوپیا پورې د 127 ولایتونو چارو او ته یې ولیکل او هر ولایت ته د هغه د خط او هر قوم ته د هغه د ژبې سره سم د یهودیانو ته هم د هغوی د خط او ژبې سره سم ولیکل. او مونږ دلته ګورو چې استر وشو کولی چې د خپل ژوند سره لوبه وکړي. کله چې هغه لاړه د پادشاه پښو ته وغورځېدله هغه بیا هم کولی شو چې خطر سره مواجه شي ځکه چې اجازه یې نه درلوده چې داخل شي قصر ته. اجازه یې نه درلوده چې داخل شي او د پادشاه حضور ته لاړ شي که پادشاه هغه یې نه وي غوښتلی. مګر استر پوهېدله که زه لاړه نشم او که زه همدا خطر ځان باندې وانخلم او که زه پادشاه ته د خپل د قوم دپاره د هغوی د ژغورنې دپاره عذر ونه کړم منت ونه کړم د ما قوم به له منځه لاړ شي. او هغه په دې پوهېدله چې یوازې د هغې ژوند مهم نه دی چې یوازې د هغې ژوند بد شي یوازې د هغې ژوند په امن کې اوسېږي. وایي زه څنګه زغملی شم چې د ما قوم له منځه لاړ شي. زه څنګه زغملی شم چې د ما خپلوان له منځه لاړ شي. او نن هم مونږ څنګه زغملی شو چې د مونږ قوم د مونږ خلک د مونږ هیوادوال په افغانستان کې له منځه لاړ شي. هغه وخت مونږ ګورو چې یهودیان اقلیت و په دغه امپراتوري کې ځکه چې هغوی د اسرائیل نه په اصالت راوړل شوي وو. افغانستان کې نن هم موږ ګورو متاسفانه چې دغه حالات شته دي چې اقلیت قومونه په خطر کې دي په افغانستان کې. هغوی سره جفا کېږي هغوی باندې ظلم کېږي. ډېری هغه کسان چې لکه
آمان غوندې چې دښمنان د خدای دښمنان دي، خدای نه پیژني، هغه څوک چې غرور لري، هغه څوک چې فکر کوي چې هغوی د نور نه لوړ دي، نور نه جګ دي، غواړي چې اقلیت خلک له منځه بوزي. او مگر خدای دی، او خدای کله چې یو پلان لري هیڅ څوک نشي کولی. هامان ډېر لوی افسر و او هغه کولی شو چې هر څوک د خدای د خشایشه ګوته هغې سره وه، د هغې ګوته یې واخیستل، هغې مهر یې ولګوو د هغه امر باندې، هغه حکم باندې. مګر د خدای حکم د هر د پاچا حکم نه هم لوړ دی، جګ دی. او کله چې خدای وغوښتو چې هغه حکم لغوه شي، خدای د استر نه استفاده وکړه، خدای د مردخای نه استفاده وکړه او د پادشاه زړه یې لمس کو، دغه زړه کې مهرباني واچوله او د خپل قوم د مرګ نه خدای وغوښتو چې وژغوري. او استر دې کې ډېر لوی نقش درلود. که استر اطاعت نه کولی، که استر صبر نه درلودی، که استر هوښیاره او حکیمه نه وی، او استر په زړه کې که د خدای دار نه وی او د هغې په زړه کې اطاعت نه وی د خپل د تره زوی نه، هېڅکله دا کار نه کېدو. واضح خبره ده چې خدای کولی شو د بل چا نه استفاده وکړي، مګر د خدای پلان همدا و چې د استر نه استفاده وکړي. د همدغه ورځ دپاره هغه ټاکل شوې وه ملکه چې وشي کولی د خپل قوم د دغه ظلم نه، د دغه جبر نه وژغوري. او کله چې دوی دا خط ولیکو، هغه خط کې یهودو خلکو ته اجازه ورکول شوه چې د خپل د ځان نه وشي کولی دفاع وکړي، ځکه چې د پاچا حکم ټولو ولایتو ته رسېدلی و. هغه ډېر ناوخت و، هغه وخت د نن ورځ غوندې نه و چې تاسو یو ایمیل ولیکئ او هغه حکم لغوه شي. نه، هغوی باید تلل ټول ځایو ته، ډېر لارې سختې وې، لارې لرې وې، ډېر مشکلات و تر څو چې هغوی رسېدل ناوخت و. مګر یهود خلکو ته اجازه ورکول شوه چې د خپل د ځان نه وشي کولی دفاع وکړي که څوک هغوی باندې حمله کوي. که مونږ هم د خپل ژوند د خدای په لاس کې وسپارو، که مونږ خدای ته اجازه ورکړو چې د مونږ نه استفاده وکړي لکه چې استر اجازه ورکړه، خدای ډېر لوی لوی کارونه کولی شي چې د مونږ د طریقه وکړي. خدای ته دا مهمه نه ده چې مونږ څوک یو، خدای ته دا مهم نه ده چې مونږ څه لرو. مونږ هیڅ نه یو، مګر خدای دومره لوی دی چې کولی شي د مونږ نه استفاده وکړي. د مونږ هیڅ خدای کولی شي چې هر څه وکړي، ځکه چې مونږ هیڅ یو د خدای. هر څومره که مونږ ځان جګ ونیسو، هر څومره چې ځان مونږ مغرور ونیسو، مونږ ولیدل هامان ډېر جګ ځان نیو، ډېر ځان مغرور نیو. کله چې هغه د استر په کور کې مېلمه شو، پادشاه سره هغه ډېر خوشحاله و چې زه یې ملکې په خپل کور کې غوښتی وم، زه مېلمه وم، زه یوازې د پادشاه د درناوي قابلیت نه لرم، مګر استر هم ماته دومره درناوی کوي. هغه ډېر مغرور شو. مګر خدای غواړي چې مونږ عاجز اوسېږو د خدای په حضور کې، تر څو خدای د مونږ نه استفاده وکړي، څنګه چې د استر نه استفاده وکړه. غواړم یو بل کلام ولولم ګرانه وروره، هم په تثنیه کې، تثنیه باب 31 آیه 6. په تثنیه یو دېرشم کې شپږم آیت زه لولمه. خدای مونږ ته همیشه دا وعده کوي چې که تاسو ما باندې اعتماد وکړئ، زه تاسو سره یمه. خدای هېڅکله مونږ هغه کار ته نه لیږي چې مونږ باید یوازې اوسېږو. خدای هر کله چې مونږ یو وظیفې ته لیږي، یو شي ته لیږي، خدای مونږ سره دی. په تثنیه یو دېرشم کې په شپږم آیت کې خدای داسې وایي: قوي او زړور اوسئ، د هغوی څخه مه یېرېږئ، ستاسو څښتن خدای به همیشه ستاسو سره وي او تاسو به هېڅکله یوازې نه پرېږدي. خدای د خپل په کلام کې وایي تاسو زړور اوسېږئ، تاسو تکړه اوسېږئ، تاسو مه یېرېږئ، د هېچ چا نه مه یېرېږئ. که هر څومره هغوی قوي هم اوسېږي، تاسو هغوی نه مه یېرېږئ. ولې؟ ځکه چې زه تاسو سره یم، ځکه چې زه تاسو یوازې نه پرېږدم، ځکه چې زه خدای یم، زه پاک خدای یم، زه قوي خدای یم، ځکه چې زه بې وفا نه یم، ځکه چې تاسو یوازې نه پرېږدم، ځکه چې ما تاسو ټاکلی یاستئ چې تاسو لاړ شئ هلته خدمت وکړئ. نن ورځ که لطیف ورور دی، که نور خویندې ورونه دي، که زه یم، مونږ خدای مونږ یې ټاکلی یو، نه د دې لپاره چې مونږ ډېر
کوم لوی خلکی است نه مونږ هیڅ یو مونږ د دې لپاره ټاکلی است چې د مونږ په واسطه خدای وشي کولای د خپل کلام تاسو ګرانو اوریدونکو تاسو هیوادوالو ته ورسوي ځکه چې خدای تاسو سره مینه لري ځکه چې خدای غواړي تاسو وژغوري شاید چې نن ورځ هغه حالت کې چې هغه وخت د يهود خلکو چې ژوند په خطر کې تاسو هغه حالت کې نه اوسئ مګر تاسو نور دښمنان لري او د څه هغه وخت د يهود خلک دښمن او څه د نن ورځې د مونږ ټول دښمن یو دی هغه دښمن شیطان دی او شیطان غواړي چې مونږ د خدای د لارې نه لري کی مګر خدای مونږ ته دا کلام راکوي چې مې ریږي زه تاسو سره یم زه غواړم تاسو ته ژغورنه ورکم تاسو خپل زړونه خدای ته پرېږدئ چې خدای تاسو زړونه لمس کړي ځکه چې خدای ډېر لوی پلان لري تاسو ته خدای غواړي تاسو ته ژغورنه درکړي که سره د دې چې د افغانستان کې ډېر حالت خراب دي سره د دې چې افغانستان کې اته ناامیدي ده چې خلک نه پوهیږي چې کومه لاره ونیسي سره د دې چې افغانستان کې بې عدالتي ده که هر څومره په دې ځمکه کې بې عدالتي اوسېږي خدای کولی شي د وړکي شي نه استفاده وکړي او د خپل عدالت پیاده کړي نن ورځ افغانستان کې د مونږ هزاره ورونو په مقابل کې ډېر بې عدالتي کیږي د هغوی حق خوړل کیږي هغوی وژل کیږي او هم د نن ورځې که وګورو اته د خپله په هماغه دین چې اسلام دی هغې کې شیعه ورونه وژل کیږي د څه شي دپاره ځکه چې د هغوی فکر یا د هغوی عقیده هغه کسان چې فکر کوي چې هغوی اکثریت دي هغوی سره تطابقت نه لري مګر دا د خدای غوښتنه نه ده خدای دا نه غواړي چې د مونږ خویندې او ورونه د هغوی د فکرو دپاره د هغوی د عقیدو دپاره ووژل شي مونږ کولی شو چې مخالف عقیدې ولرو مګر خدای مونږ ته وایي تاسو باید مینه وکړئ یو بل سره ځکه چې خدای مینه ده ځکه چې خدای هغه مینه د مونږ په زړه کې راکوي چې مونږ وشو کولی نورو سره مینه وکړو او د خدای د ژغورنې پیام هغوی ته ورسوو خدای دې تاسو ته برکت درکړي خویندو او ورونو او واقعا زه دعا کوم چې د خدای ژغورنه د تاسو په زړونو کې د تاسو په ژوند کې د تاسو په کورنۍ کې او د مونږ په هیواد کې راشي ترڅو مونږ ټول د خدای مینه د خدای سوله د خدای سلامتي وپېژنو او په زړورتیا لاړ شو او د خدای کلام اعلان کو او د هیچ نه هیره ونه کو ځکه چې خدای مونږ سره دی آمین آمین تشکر خواهر عزیزم ما یک دو تا آیه را میخوانم که شما به او اشاره کردین که امروز وطن ما به او دست پنجه نرم میکنه از استر فصل 7 از آیه 4 و 6 را میخوانم که وقتی استر در حضور پادشاه میره از او خواهش کمک میکنه و میبینیم میگه زیرا من و قوم من برای کشتار فروخته شده ایم اگر تنها مثل غلام فروخته میشدیم حرفی نمیزدم و هرگز مزاحم شما نمیشدم اما حالا خطر مرگ و نابودی ما را تهدید میکند اینجا ما میبینیم که استر در حضور پادشاه میره از پادشاه تقاضای کمک میکنه و پادشاه سوال میکنه به خاطر چی میگه اگر من تنها به غلامی فروخته میشدم غلامی میکردم اما بالاتر از اون ما به مرگ فروخته شدیم کلمه مرگ میگه شیطان مرگ را به وجود میاره درد و غم را به وجود میاره میگه ما به شیطان فروخته شدیم ما به مرگ فروخته شدیم اما در آیه 6 میگه وقتی هشایار پادشاه میگه که ما شما را کمک خواهیم کرد اما در آیه 6 دوباره استر میگه زیرا استر جواب داد دشمن ما این همانا شریر است که به قوم ما آزار میرساند دشمن ما همانا شریر است شرارت است شیطان است که به قوم ما آزار میرساند وطندارای عزیزم دشمن ما شیطان است عیسی مسیح آمد گفت من آمدم که آباد کنم من آمدم تا به شما زندگی بخشم در انجیل یوحنا فصل 10 من آمدم تا به شما زندگی را بدم تا آخرش به فراوانی اما باز در فصل 10 میگه که شیطان می آید تا بکشه و بدزده یعنی نبیای دروغین نمیگه نبیای دروغین آمد کشت برای کشتار آمد اما من آمدم تا به شما زندگی بخشم حیات بخشم بله اینجا چیزی را که استر درک کرده اما که خواهر ما گفت درک واقعی استری است که میگه فلان قوم فلان شخص فلان
ملت دشمن من نیست. دشمن ما همان شرارت است، همان شیطان است که ما را به جان هم انداخته و ما را میکشه. امروز وطن ما باید دست و پنجه نرم میکنه. دشمن ما و شما یکی هست که او گناه است، شیطان است، کینه است، نفرت است، قوم پرستی است. بیاین در حضور خداوند، در حضور خدایی که حیات میبخشه، خدایی که از او محبت جاری است، از او بخشش جاری است، خدایی که هر روز منتظر من و شماست. وطندارای عزیزم، او سختترین قلب ها را نرم میسازه. فقط قلب خود را باز کنید در حضور خداوند و یک بار اون محبت و بخشش و فیض خدا را وقتی در وجود خود، در زندگی خود ببینید، اون وقت دیگه برای شما قوم، مذهب، دین معنایی ندارد. اون وقت است که شما عاشق انسان ها میشین، چون خداوند عشق را به شما داده. خدا را شکر میکنم که امروز خواهر عزیز ما از کلام خداوند شریک ساخت. دعا کنیم که کسایی که در قلبایشان سخت است، در کینه و نفرت و کدورت و خونریزی به سر میبرد. ما میبینیم که امروز هم انفجار رخ داد در وطن ما، در کابل ما. اینا دشمن همون یکی هست که از انسان ها استفاده میکنه. فقط از شما دعوت میکنم که از خرافات دست کشیده بیاین به خدای حقیقی، خدای حیات ایمان بیارین. خدا را شکر میکنم. خواهر عزیزم هلن جان، ما بریم یک سرود بشنویم و دوباره برگردیم بیایم با هموطنان خود، وطندارای خود مشارکت داشته باشیم. परवरदिगार पुष्प किरण रखे, परवरदिगार पुष्प किरण रखे, परवरदिगार पुष्प किरण रखे। जमूंगा दस्तर गुनायो के जुदा की, जमूंगा दस्तर गुनायो के जुदा के, परवरदिगार पुष्प किरण रखे। परवरदिगार पुष्प किरण रखे, परवरदिगार पुष्प किरण रखे। हर गम व तकलीफ ची पमुंग भी आसान कले, मुंग शुक्र गुजार दा जुंदन पा दौरान कले। है परवरदिगार पुष्प किरण रखे, है परवरदिगार पुष्प किरण रखे। परवरदिगार पुष्प किरण रखे, है परवरदिगार पुष्प किरण रखे।
زمونږ نزول کړې د عیسی په نامه زمونږ سوال قبول کړې اے پروردګاره په شپه کې رڼا راکړې اے پروردګاره په شپه کې رڼا راکړې زمون تسلی دا ہمیشہ پیدا کرے اے پروردگارا پشپ کے رڼا راکړې اے پروردگارا پشپ کے رڼا راکړې اے پروردگارا پشپ کے رڼا راکړې زمونږ دستر ګنايو کې جدا کړې زمونږ دستر ګنايو کې جدا اے پروردگارا پشپ کې رڼا راکړې اے پروردگارا پشپ کې رڼا راکړې آمین. خدا را شکر به خاطر سرود زیبا به زبان پشتو. خدا را شکر میکنم که ما با هر زبان میتونیم به حضور خدا بریم و او را ستایش کنیم. خدای ما حد و مرزی ندارد. خدا را واقعا شکر میکنم که خدای حقیقی صدای قلب ما را میشنوه، صدای ما را میشنوه و قبل از حتی که سخن بر زبان بیاریم خدا میفهمه و خداوند صداقت ما را کار داره که صادقانه مثل موت که سرود میگه در حضور او بریم و گناه خود را به حضور او ببریم. میگه ای خداوند گناه ما را ببخش. بله ما میریم که چند تا از کامنت ها را بخوانیم که وطندارای ما با ما مشارکت داره. خدا را شکر. خواهر عزیزم شما هم اگر بخش پشتویشان را بخوانید. قدوس جان سروری همراه ماست. میگه سلام و درود بر شما برادر عزیز. سلام و درود بر شما برادر بسیار عزیزم. زرین امیری سلام برادر، درود خداوند بر شما. آمین. درود و سلامتی خداوند بر شما همچنین. سکینه جباری درود سلام بر شما برادران و خواهران عزیز ایماندار. فیض خداوند ما عیسی مسیح همراهتان باشد. منظورش خدا را شکر برای شما، برای وجود شما خواهر عزیزم سکینه جان. فیض خداوند همچنان همراه شما. افغان کریچن God bless you sister. برای خواهر هلن گفته خداوند شما را برکت بده. خدا را شکر. سکینه جباری آمین هللویا. قدوس جان سروری دوباره در نام خداوند عیسی مسیح خدای زنده آمین. در نام قدوس خداوند وطن ما نجات پیدا کنه. یونا دقیق فرمودید. به خدای عشق باور داشته باشید. بله به خدای عشق و خدای محبت، خدای بخشش، خدایی که حکم کرد دشمنانت دوست داشته باشید باید او را بشناسیم. تشکر برادر عزیزم. خدای عشق، خدای رابطه، خدایی که رابطه را دوست داره. به صبرانه انتظار خواهر هلن هستیم. خوش آمدید. خدا را شکر برای خواهر عزیز ما هلن جان. درود بر شما برادر لطیف و خواهر هلن عزیز. درود و سلامتی خداوند بر شما همچنان. اسحاق ابراهیمی قلبک میفرسته، گل میفرسته. خدا را شکر. و همچنان شریف جان اشرفی همراه ماست. من وقتی برادر و خواهرانی تای پشت از پیششان پشتونم را میبینم که دارن به پشتو کلام خدا را وضع میدهد یا وضع میکند و یا دعا میکند، عشقم به عیسی مسیح بیشتر میشود. خدای همه زبان ها آمین. خدا را شکر. خدا را شکر برای وجودت برادر عزیزم. بله وقتی ما میبینیم که چطور پشتون، هزاره، تاجیک، ازبک، پشایی در عیسی مسیح همدیگه خود را دوست داره و به او عشق میورزه، مثل برادر و خواهری که از اون بیشتر دوست داره، ما باید عاشق همچون خدا باشیم. باید عاشق همچون خدا شویم. خدا را شکر برای وجودت برادر عزیزم.
عیسی مسیح عیسی فیض برکت خداوند یشوع مسیح بر شما برادر لطیف خواهر هلن و تمام ایمانداران عزیز. فیض و سلامتی خداوند بر شما همچنان. خدا را شکر برای وجود شما، برای خدمت شما. SH آمین میفرستند. عیسی مسیح عیسی دوباره آمین می نویسند. مجید جان یعقوبی هم همراه ماست. آمین میگن. پیام محبت برای جاغوریان. عیسی مسیح خواهر عزیز میتونین این را بخوانین؟ بله ما کوشش میکنم. عیسی مسیح د ژوند او حقیقت خدای تاسو او ټولو خدمتونو سره برکت ورکړي. عیسی مسیح د ټولو انسانانو خدای دی. د ټولو پښتنو هم خدای دی او د ستاسو ګناهانو هم قربان شوی دی او ستاسو ټولو سره مینه کوي. آمین آمین. بله او خدای همه است، همه را دوست داره. او هر زبان، هر قوم، هر شخصی که به حضور او بیایه او را دوست داره و او را میپذیره. خدا را شکر. موسی جان هم امرای ماست. شالوم به شما عزیزان خداوند. شکر برای وجود همه شما عزیزان خداوند. شکر برای وجود شما برادر عزیزم موسی جان و شالوم و سلامتی خداوند با شما باشد برادر عزیزم. صابر سلیمان آمین میگن. قدوس جان دوباره آمین و آمین. شریف اشرفی هللویا. این سرودی پشتو برای جلال خدا عالی است. خدا را شکر. بله تمام زبانهایی که نام خداوند را جلال بدهد عالی میشه. خدا را شکر. بله کلام مقدس مزامیر میگه ای تمام زمین خداوند را بسرایید. ای تمام کسایی که در دنیا زندگی میکنین او را بسرایید. ای بعدش میگه ای تمام مخلوق، ای تمام کسانی که خلق شدین و ای تمام زنده جانها حتی به حیوانات بوده او را بستایید چون او خدای قدوس است. خدایی که ما را برای هدف خلق کرده. برای خلق کرده که هدف خدا را پیش ببریم. هدف خدا در زندگی شما چی هست؟ آیا درک کردین که برای چی خلق شدین؟ آفریده شدین؟ و به کجا میرین؟ این بسیار مهم است که هر انسانی که به خدا باور داره از خود سوال کنه. حداقل 3 تا سوال کنه. برای چی خلق شدم؟ چرا خلق شدم؟ برای چی خلق شدم و به کجا میرم؟ چرا خدا ما را خلق کرد؟ برای نفرت، کینه، کدورت، برای درد کشیدن، غم کشیدن؟ نه. خدا ما را خلق کرد که با او لذت ببریم. اما گناه باعث شد که ما از خدا دور بشیم. اما هدف خدا را باید در زندگی خود دوباره پیدا کنیم. هدف خداوند از خلق شما، از خلقت شما چی هست؟ کسایی که امروز برنامه را میبینین، آیا تا حالا سوال کردین که خدا چرا شما را خلق کرده؟ بله، خدا همه ما را خلق کرده که همدیگر را محبت کنیم و او را بشناسیم و برای هر شخص خدا هدفی دارد. بله، وقتی انسان از خدا دور شد و دیوار گناه و دیوار جدایی بین انسان و خدا آمد، خدا هدف دیگه را درست کرد که نجات است. هدف خداوند به زمین آمدن و جسم پوشیدن و بر روی صلیب رفتن این بود که انسان ها نجات پیدا کنند از گناه، از گناهی که انسان ها با او دست پنجه نرم میکنن. خواهر عزیزم هلن جان، اگر شما چیزی دارین قبل از اینکه دوباره بریم چند تا از کامنت ها را بخونیم. ما فقط اگر اجازه بدین فقط 2 دقیقه میخواستم دعا کنم. بله بفرمایید. لوی خدا د تا حضور ته راځم او د تا نه د خپل خلکو دپاره خصوصا د خپل خویندو دپاره افغانستان کې او د افغانستان بهر کې هغوی دپاره دعا کوم. د تا نه غواړم خدای چې د هغوی نه سترې جوړه کړي چې هغوی وشي کولی خدایا د مینې سره، خدای عاجزي سره، هوښیارانه په توګه او زړورتیا سره
خدای د تا په حضور کې راشي او هغه شی چې د هغوی په نظر کې بې عدالتي راځي د هغوی په ژوند کې د هغوی په کورنۍ کې د هغوی په ټولنې کې د تا په حضور کې راوړي او د تا په پښو کې وغورځېږي. هماسې چې استر د خپل د میړه د پادشاه په پښو کې وغورځېدله، د تا په پښو کې وغورځېږي او د تا نه دې وغواړي چې د تا عدالت د هغوی په ژوند کې پیاده شي، د تا نه دې وغواړي چې ته عدالت وکړې د هغوی په ژوند کې. زموږ په ټولنې کې ښځې هېڅ حق نه لري، د ټولو حقونه هغوی محرومه دي. خدایه د تا نه غواړم چې دغه ښځې د تا په حضور کې راشي، د تا نه دې وغواړي، ونه یېرېږي، تا باندې د اعتماد وکړي ځکه چې ته هغوی سره یې. خدای ځان دې هغوی ته وښیه تر څو د هغوی زړونه لمس شي، تر څو هغوی تا باندې ایمان راوړي، رښتینی خدای وپېژني او رښتینی خدای باندې ایمان راوړي او هغې باندې تکیه وکړي او هغې باندې حساب وکړي تر څو هغه د هغوی قاضي شي، د هغوی داور شي، د هغوی وکیل شي، د هغوی خدای شي، د هغوی ژغورونکی شي، د هغوی پلار شي. خدای ته هم د تا نه غواړم چې ته افغانستان خلکو ته ژغورنه ورکړې، د تا نه غواړم خدای دغه ډله چې په افغانستان کې ظلم کوي او د هغوی شا کې شیطان دی، خدای تا نه غواړم چې د دوی زړونه لمس کړي، د تا نه غواړم چې د هغوی ته ژغورنه ورکړي، د تا نه غواړم چې هغوی د خپل ګوندې د تا په حضور کې خم کړي او د تا نه بښنه وغواړي، هغوی توبه وکړي د خپل د ګناهونه او خدایه را دې شي او تا باندې د ایمان راوړي تر څو افغانستان د تا د کلام په واسطه مخکې لاړ شي، د تا کلام په واسطه ژغورنه پیدا کړي او د تا د کلام په واسطه رهبري وشي. خدایا شکر کوم د تا نه چې دا موقع د موږ ته راکړه چې موږ وشو کولی د خپل هېوادوالو لپاره دعا وکړو او د تا نه غواړم چې د موږ ګناهونه وبخه، د موږ زړونه پاک کړه، د موږ ژوند پاک کړه تر څو د موږ هېواد د تا مقدس روح په واسطه شفا پیدا کړي، د مسیح عیسی په نام آمین. آمین آمین. خدا را شکر برای وجود شما خواهر عزیزم، برای این دعای عالی شما. بله وطندارای عزیزم، یک بار دیگه شما دعوت میکنم، در آخر برنامه هستیم، دعوت میکنم که کلام مقدس رو بخوانید، به خدای عشق ایمان بیارین. فیض و سلامتی خداوند زنده همراه شما باشد. آمین. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح.